یو بل مثال مې درته پیش کړی و چې درې طلاقه درې دي که درې طلاقه یو دی؟ درې طلاقه درې. دلایل څو دي؟ 15 آیات او زر حدیثه. پوه شئ؟ 15 آیات او زر حدیثه په دې کې راغلي چې درې طلاقه درې دي. چې چا خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکړه دا ترېنه نوره خلاصه. او قادیانیان او شیعهګان او ویکټوریان، ویکټوري اهل حدیث، دوی وایي چې درې طلاقه یو دی. دا دوی دپاره یو حدیث دلیل دی، خو هغه حدیث محتمل التاویل دی. هغه حدیث داسې دی: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. نو دا حدیث محتمل التاویل دی. د دې حدیث یوه ویکټورۍ معنا ده او بله د سلف معنا ده. ویکټورۍ معنا دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق او د حضرت عمر د خلافت په اولو دواړو کلونو کې درې طلاقه په یو حسابېدل. دا ویکټورۍ معنا ده. طلاق الثلاث واحدة دا معنا چې درې طلاقه په یو حسابېدل. او د سلف معنا ده. همدا حدیث مسلم کې ده که نه؟ همدې مسلم کې لاندې نووي دی، همدلته وګورئ د سلفو معنا لیکلې ده. نو د سلفو معنا دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د حضرت عمر د خلافت په اولو دواړو کلونو کې خلکو د دریو طلاقونو په ځای یو طلاق ورکولو، یعنې درې طلاق یې پرېښي وو، یو طلاق یې مختاره کړی و. وروسته د خلکو عادت بدل شو، یو طلاق یې پرېښودلو، درې طلاقه ورکول یې شروع کړل. نو ویکټورۍ معنا یې دا ده چې د حضرت عمر مسأله بدله کړه. درې طلاقه یو، حضرت عمر مسأله بدله کړه، درې طلاق یې درې کړه. او د سلفو معنا دا ده چې نه، عادت بدل شو. مخکې د خلکو عادت دا و چې درې طلاقه به یې ورکول، بیا د خلکو عادت بدل شو. نه، مخکې د خلکو عادت دا و چې یو طلاق به یې ورکولو، بیا د خلکو عادت بدل شو، څو طلاق یې شروع کړل، درې طلاق یې شروع کړل. نو تبدیل د عادت دی. نو په ویکټورۍ معنا کې تبدیل د مسئلې دی، او د سلفو په معنا کې تبدیل د عادت دی. د دې دوه مثاله ما درته ویلو، لکه اجعل الآلهة إلها واحدا. په مکه مکرمه کې 380 بوتان وو. نبی علیه السلام چې راغلو وایي دا 380 واړه پرېږدئ، د یو الله عبادت شروع کړئ. مشرکانو ویلي اجعل الآلهة إلها واحدا، آیا د ډېرو نه یو جوړ کړو؟ د ډېرو نه خو یو نه جوړ کړی، ډېرې پرېښي وو، یو یې مختاره کړی، ډېرې پرېښي وو، یو یې مختاره کړی. نو د دې حدیث معنا هم دا ده چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر صدیق په زمانه کې خلکو درې پرېښي وو، یو یې مختاره کړی و، وروسته یې یو پرېښودو، درې مختاره. دارنګه یو بل مثال مې هم درته پیش کړی و چې من جعل الهموم هما واحدا کفاه الله. چا چې د ډېرو غمونو نه یو غم جوړ کړو، نو د دې یو غم دپاره به الله کافي شي. د ډېرو نه خو یو نه جوړېږي، مطلب دا چې ډېر پرېږده، یو غوره کړه. نو د دې حدیث معنا هم دا ده چې په اول کې خلکو درې پرېښي وو، یو یې غوره کړی و، وروسته به یې درې غوره کړو. نو حضرت عمر به یې درې واړه نافظ کړل. اوس دا حدیث محتمل التاویل دی. یو ویکټورۍ معنا شوی، بله د سلفو معنا شوی. دارنګې ما درته بل مثال پیش کړی و: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. د دې یوه ویکټورۍ معنا ده، او بله داسې معنا ده چې د صحابو نه ثابته ده. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا حدیث محتمل التاویل دی. د دې یو معنا ده د وهابي، بله معنا ده د صحابي. د وهابي معنا څه ده؟ لا صلاة نه کېږي لمونځ ځان ته یي، دا د وهابي ټکي ته ګوره، ځان ته یي، که د امام پسې وي او که د امام وي. امام د امام لمونځ وي، که د منفرد وي، که د مقتدي وي. دا درې واړې پکې لکۍ ور ولګول. د دې یو لمونځ نه کېږي. لم يقرأ چې حقیقي قرأت ونه کېږي، حکمي نه، حقیقي قرأت ونه کېږي. بفاتحة الكتاب د الحمدلله، نو امام چې ونه لولي لمونځ نه کېږي، چې منفرد ونه لولي لمونځ نه کېږي، چې مقتدي ونه لولي لمونځ نه کېږي. دا د ویکټوري معنا. دې کې دا د با معنا وخوړه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، بې دا که نه؟ ویکټوري د دې الفاظو معنا کوي. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، دا هغه چا لمونځ نه کېږي چې فاتحة الكتاب ونه لولي. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، دا هغه چا لمونځ نه کېږي چې الحمدلله ونه لولي. دا با معنا یې وخوړه. دا وابۍ معنا ده.
حنفی معنی څه ده؟ حنفی معنی دا ده لا صلاة نه کېږي لمونځ لمن د هغه چا لم يقرأ چې قراءت ونه کړي بې سره د فاتحة الكتاب الحمدلله سره د الحمدلله. د دې معنا مې درته وکړه چې د الحمدلله سره سورت ونه لولي لمونځ نه کېږي. د الحمدلله سره سورت څوک لولي؟ مقتدي که منفرد؟ مقتدي د الحمدلله سره سورت لولي د وابیانو الحمدلله لولي ورسره سورت نه لولي یوازې چې لمونځ کوي بیا لولي نو دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې لا صلاة نشته د لمونځ لمن د هغه چا لم یقرأ چې قراءت ونه کړي بې سره د فاتحة الكتاب الحمدلله چې د الحمدلله سره قراءت ونه کړي یعنې چې د الحمدلله سره سورت ونه لولي نو امام د الحمدلله سره سورت لولي یوازې لمونځ کوونکي د الحمدلله سره سورت لولي نو دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. عبدالله ابن عمر فرمایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. حضرت جابر فرمایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. پوه شوئ؟ سفیان ابن عیینه فرمایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. امام احمد فرمایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. امام اسماعیلي په شوافعو کې وایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. ابن قدامه الحنبلي وایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. نو د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې حدیث راغلی په مقتدي ورلګوي. عجیبه استدلال دی. هغه یوه مناظره اوس طالبان نشر کوي ما د وابي سره شوې ده په قرات خلف الامام کې. هغه وابي راته دا حدیث ویلی دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د هغه چا لمونځ نه کېږي چې الحمدلله ونه لولي. وایي دا حدیث چا لیکلی دی؟ وایي ابو داود. مې راواړوه ابو داود بیان مې مه وایه ابو داود یې راواړوه چې راواړوله دا حدیث په اخر کې وایي قال سفيان لمن يصلي وحده قال سفيان نقطه او حاشیه کې نام دی متن کې حدیث دی او د حدیث په اخر کې لیکلی دی قال سفيان لمن يصلي وحده. سفيان فرمایي چې دا د یوازې لمونځ کوونکي حدیث دی. نو دا ډبل غني وابي وایي سفيان دا څوک دی؟ د الله د الله د پیغمبر په مقابله کې سفيان دا څوک دی؟ سفيان دروغ وایي. نو مې دا حدیث راوي دی سفيان هلته سند کې وګوره سند کې همدغه سفيان دی چې دا لا څوک نو بیا د حدیث ته ولې ماني. دویم دا دی مې چې ښه ته وایي چې سفيان دا څوک دی؟ سفيان د الله او د الله د پیغمبر په مقابله کې نه دی. سفيان ستا د ګټخېټي په مقابله کې دی. سفيان وایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی او ته وایي چې نه دا د درې واړو په باره کې دی. الله خو نه دي ویلي چې د درې واړو په باره کې دی. ته وایي خو مشکل دا دی چې ته ځان ته الله وایي ته وایي دا د درې واړو په باره کې دی او سفيان وایي د یو په باره کې دی. بیا ته وایي سفيان د الله نه خلاف دی. نو سفيان خو ستا نه خلاف دی د الله نه چېرته خلاف شو؟ الله خو نه دي ویلي چې د درې واړو په باره کې دی. وایي سفيان لا څوک دی؟ مې ښځه سفيان لا څوک دی؟ سفيان وایي دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. وایي دلته خو من راغلی لا صلاة لمن من عام دی نو درې واړه پکې راغلي. مې ښه ګوره ورته ويستغفرون لمن في الارض ملائکې بخښنه غواړي لمن في الارض دلته من عام دی ټرمپ هم بخښنه غواړي. ويستغفرون لمن ولې مبلور دی نه دی ویلی من وما يحتملان العموم والخصوص. من او ما احتمال د عموم او د خصوص دواړو دی. نو سفيان خبره صحیح ده من عام نه دی من کې خو احتمال د خصوص او د عموم دواړو دی. پوه شوې؟ بیا وایي مې ښځه سفيان لرې کړه. حضرت جابر وایي حضرت عبدالله ابن عمر وایي چې دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. صحابه وایي خو صحابي خو هم درته دلیل نه دی. خپل نبي علیه السلام د خبرې نه ثابتېږي چې دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. لا صلاة لمن لمونځ نه کېږي د هغه چا لم یقرأ چې قراءت ونه کړي بفاتحة الكتاب د الحمدلله سره د الحمدلله سره چې سورت ونه لولي او د الحمدلله سره سورت څوک لولي چې یوازې لمونځ دا حدیث خو د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې ولا دا حدیث محتمل التاویل شو. یو معنی وابۍ ده چې من ته عام وایي مقتدي او منفرد او امام درې واړه پکې راولي او یو معنا د صحابي ده چې هغه وایي دا حدیث عام نه دی دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. محتمل التاویل شو که نه؟ نو دلته مجتهد ته ضرورت دی. وابي پسې مه ځه مجتهد پسې ځه. مجتهد درته وایي چې من عام نه دی د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی او وابي درته وایي چې عام دی د درې واړو په باره کې دی.